جنرال سمیع سادات د مفتي منیر شاکر وژنه د افراطي ملایانو د پاشلي زهر پایله ده. سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي پوځ پخوانی جنرال او د متحدې جبهې مشر سمیع سادات وایي مفتي منیر شاکر د افغانانو د معاصر تاریخ تر ټولو لوی عزتمن او صادق عالم و. ښاغلي سادات ویلي زموږ په سیمه کې افراطي ملایانو د افغانستان ویاړونه ویجاړ او د وطن صادق بچي یې په یوه او بله پلمه ووژل او دا لړۍ روانه ده. هغه د مفتي شاکر د وژلو په غبرګون کې زیاته کړي چې افغانان دې نور په دې پوه شي چې د ملایانو په موجودیت کې هیڅ هستي او افتخار نه پاتې کېدونکی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري